سلامونه وخت مو په خیر زموږ د نن خبري ساعت ته ښه راغلاست له افغان ټي وي چینل څخه. هیبت الله اخونزاده د اړتیا په صورت کې به بیا امریکا سره وجنګیږو. نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده وایي که اړتیا وي د شرعي حدودو د پلي کولو لپاره یو ځل بیا امریکا سره وجنګیږي. د طالبانو د حکومت مشر او رهبر ملا هیبت الله اخونزاده یو ځل بیا امریکا ته خبرداری ورکړ چې د اسلامي شریعت د حدودو پلي کولو لپاره له دوی سره بلې جګړې ته چمتو دی. که څه هم د طالبانو د حکومت د ویاندوانو له لورو رسنیو ته نوموړې داسې وینا استول شوې دي چې بشپړه نه دي، خو د افغان اسلامي اژانس په ګډون د ځینو رسنیو د ملا هیبت الله د وینا په حواله د دې څرګندونه راپورونه ورکړي دي. افغان اسلامي اژانس په راپور کې راغلي دي چې نوموړي له امریکا سره تعامل خپله غلامي بللی او ټینګار یې کړی دی په هیڅ قیمت به د شرعي حدودو د جاري ساتلو پر څرنګوالي پر سره له دغه هیواد سره تعامل ونه کړي. نوموړي په حواله راغلي دي زه له نړۍ سره د شریعت د نه تطبیق پرېکړه نه منم، ان که خپله ژوند هم له لاسه ورکړم زه به یې ونه منم، زه به بیا له هغوی امریکا سره جګړه وکړم. دوی د بشري حقونو په پلمه د شریعت نه پلي کېدو غواړي. دا مسایل له دوی سره د دوحې په تړون کې نه دي منل شوي. ملا هیبت الله ویلي چې امریکا به د نړۍ دیموکراسي د پلي کولو هڅه کوي، خو په افغانستان کې د دې ډول عمل لپاره هیڅ ځای نشته. ملا هیبت الله اخونزاده وروسته له هغوی دا څرګندونې پرون پنجشنبې په کندهار په یوه غونډه کې وکړې چې له دې مخکې د جولای په 29مه په کابل کې د امریکایي له لوري د القاعدې ډلې مشر ایمن الظواهر وژل کېدو پر طالبانو د نړیوالو نیوکې او شکونه له دې امله زیات چې کاوه کې دوی له القاعدې ډلې سره لا هم پراخې اړیکې لري، هغه څه چې طالبان یې ردوي. بلخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي په همدغه غونډه کې ویلي دي چې دوی له سیمه ایزې هیوادونو سره ښې اړیکې لري او اقتصادي محور سیاست مو غوره کړی، خو غواړو ډیپلوماتیکو اړیکو له لارې له نړیوالو سره اړیکې پراخې کړو. خو د سیاسي چارو ځینې پوهان وایي د ملا هیبت الله اخونزاده دا ډول څرګندونې نه یوازې دوی بلکې هیواد به انزوا په لور بوځي. که څه هم تمه تر دې دمه د ملا هیبت الله اخونزاده د دې خبردارۍ او څرګندونه په اړه امریکا چارواکي څه نه دي ویلي، خو وړاندې په بیلابیلو خبري ناستو کې او خبرپاڼو کې ټینګار کړی دی چې دوی لا هم طالبانو تر نظر لاندې دي او هیڅ صورت به ورته د امریکا پر ضد اقداماتو کولو ته اجازه ورنه کړي. که چیرې زموږ یوټیوب چینل مو نوي لایک او سبسکرایب کړئ نو حتما یې لایک او سبسکرایب کړئ.